دارانو مشرکانو هغه ته به طعنې ورکولې، هغه ته به پیغورونه ورکول. نو ابو طالب ایمان راونړلو. رسول الله مبارک ډېر خپاو چې زما تر ابو طالب چې زما سره ډېره مینه وه د ایمان راونړلو. نو رسول الله مبارک خفګانو. الله تعالی ورته تسلی په طور باندې سره د آیاتونه نازل کړل. یو پیغمبر واقعو ته دا بیانوي الله تعالی د حضرت نوح علیه السلام چې پیغمبر ستانه مکه حضرت نوح علیه السلام تیر شوی دی چې هغه 9.5 کاله د خپل قوم د راوبلل د ایمان طرف ته، لیکن په 9.5 کاله کې اتیا یا 2 کسان داسې د ایمان راوړلو او نور راونړلو. او د قوم چې د حضرت نوح علیه السلام سره به جګړې کولې، تکلیفونه به وررسول. بیا ورپسې د عادیانو متعلق څه د الله ذکر کوي. بیا ورپسې وفرعون ذو الاوتاد. الله رسول الله مبارک ته وایي چې پیغمبره ستانه مخکې په بني اسرائیلو کې یو پیغمبر تیر شوی دی حضرت موسی علیه السلام، چې حضرت موسی علیه السلام داسې ظالم انسان ته دی الله را لېږلو چې د هغه داسې مضبوطه بادشاهي وه د فرعون چې په 400 کاله کې د هغه د حکومت 400 کاله د هغه د حکومت و، او داسې بادشاهي وه چې په ټوله دنیا باندې د دې ظالم بادشاهي وه او د ظلم او د جبر بادشاهي وه. نو الله فرمایي رسول الله مبارک ته چې پیغمبره ستانه مخکې حضرت موسی علیه السلام تیر شوی دی، هغه څومره تکلیفونه برداشت کړل. د فرعون داسې بادشاهي وه چې د فرعون بادشاهي ختمه شوله. الله وایي د فرعون بادشاهي مې ختمه کړل، هغه مې په دریاب باندې غرق کړلو. نو د مکې د مشرکانو به څه مشري وي، د دې به څه سرداري وي، د دې به څه بدماشي وي. الله وایي دا به هم سره دا به هم ختمه کړم. بېشکه چې الله هغه هم ختمه کړله. د مکې د مشرکانو بدماشي او سرداری هغه مشري الله ختمه کړله. کله ختمه شوله؟ کله چې رسول الله مبارک مکه فتح کړله. چې مکه فتح کړله، دوباره راغی د مدینې منورې نه په مکه باندې فاتحانه شکل کې رسول الله مبارک اعلان وکړلو. اعلان دا وکړلو چې کم کافران دي، کم ظالمان دي، دیتا دا زمونږ د طرف نه اعلان دی که چیرته تاسو مونږ سره په دې مکه کې اوسېدل غواړئ، په مکه کې وخت تېرول غواړئ، نو اول خدا خبره ده چې ایمان راوړئ، او که ایمان نه راوړئ نو بیا څه دی جزیه به ورکوئ، ټیکس به ورکوئ. که جزیه نه ورکوئ نو بیا د مکې نه څه دی بهر شئ او جنگ ته څه دی تیار شئ. رسول الله مبارک ته الله تعالی کامیابي ورکړله. اقه د مکې مشرکان سردارانو چې بیا پیغمبر علیه السلام ته بیا څه دی بیا محتاج وو. بیا ورپسې وثمود وقوم لوط واصحاب الایکة اولئک الاحزاب. دویم آیات کریمه کې الله تعالی د سمودیانو متعلق ذکر کوي چې سمودیان دا د بدن نم ډېر مضبوطو او دا دومره مضبوطو چې په دې لاسو باندې په دې ګوتو باندې به غرونه تراشل او په غرونو کې به ځان له کوټې جوړولې او د بدن نم څه دی دا مضبوطو. یو بل ته به څه دی ویل را پهلواني به یې کوله د یو بل سره، او په دې بدن باندې به ډېر غرور او فخر به یې کولو چې زمونږ ډېر مضبوط بدنونه دي. خو الله په داسې طوفان او هوا راوستله چې د هغې هوا د وجې نه د هغې طوفان د وجې نه به دوی به په هوا سره به اوچت شول چې الله به په خپل قهر سره اوچت کړل، اوچت په یوړل او بیا به دې ځمکې ته څه دی راخلاص کړل چې ځمکې ته به رالل، دا سټونه به یو طلق نارې کړل او مړه به شول، مردار به شول. الله رسول الله مبارک ته چې د مکې مشرکان چې د دینه مضبوط قومونه تیر شوي دي، د دینه مضبوط خلک تیر شوي دي، الله وایي هغه مې په عذابونو باندې څه دی تباه او برباد کړي دي. نو دا خلک پکې څه دي؟ واورئ جي په کومه زمانه کې چې هم یو سړي کبر کړی دی، یو سړي په خپل ځان کبر کړی دی، په مال پارسه باندې الله تباه او برباد کړی. نمرود الله تباه او برباد کړلو، دغه شانتې فرعون الله تباه او برباد کړلو. په دې زمانه کې که کم کفري ملکونه کبر کوي، الله ورله څه دی کبر خاورې یې کړی دی. تاسو به کتلي دی نه مخکې
الله ورله کبر په دې ځمکه باندې سره دننه کړلو. یو څو ورځې مخکې که تاسو ته یاد وي د انډیا یو کسو سلمان رشدي، اقا ظالم سلمان رشدي هغه به ډېر کبر کا او کبر ولا الله سره خوري ریکو. ګوره وته سلمان رشدي په 1988 کې د قرآن خلاف یو کتاب یې لیکلو، د قرآن خلاف، او هغه کتاب د وجې نه هغه ظالم ته د یورپي ملکونو نه ډېرې پیسې او ډېر هر څه ورته څه د میلو شول، کفار ورته ورکړل. لیکن سلمان رشدي بیا د هغې نه پس د اسلام خلاف یو بل کتاب یې ولیکلو، او بیا د هغې نه پس بل یو د شعرونو یو کتاب ولیکلو چې په هغې کې د رسول الله مبارک پسې څه دی ډېر ګستاخانه الفاظ ولیکل. اقا سلمان رشدي د خپل کبر او غرور یې نه پرېښودلو. کله نه چې د سلمان رشدي کتاب ولیکلو د قرآن خلاف، نو د انډیا چې کوم علماو هغې پې څه دی فتوا ورکړه چې دا سړی دا واجب القتل دی، ځکه قرآن دا خو داسې کتاب دی چې د دې مقابلې بل کتاب نشته، او چې څوک د قرآن د تحریف قایل وي یا په قرآن کې تحریف کوي یا په قرآن کې د ځان نه رد او بدل کې سړی کافر دی، دا د اسلام نه څه دی بهر دی. نو بیا د هغې نه پس د پاکستان علماو پې څه دی فتوا ورکړله، بیا پې د هغې نه پس د ایران حکومت پې انعام مقرر کړلو. که کم سړي دا سلمان رشدي ویل دا ووجلو موږ به ورله $3 ملیونه انعام ورکو، $3 ملیونه. یو څو ورځې مخکې که تاسو ته یاد وي په نیویارک کې په امریکا کې د دقه سلمان رشدي یو شو وه، او چې کله دی هغه شو ته رادننه شلو او خپل هغه تقریر یې شروع کو، یو کس پې ورمنډه کړې او په دې ځای په دې چاکو و، الحمدلله په دې ځای په دې چاکو و. دا په میډیا موجود، دا شا کتلې ده په چاکو یې وو او داسې مضبوطې والې چې وختي مې بیان د چا واورېدو چې هغه د چاکو هغه یو زهریله چاکو د هغې د وجې نه د هغه سترګ هم ضایع کېدل دي او نور هم څه دی سړی خراب دی، خدای دې مردار کړي، امین ووایه. ځکه چې یو سړی د قرآن دشمن شو، د اسلام دشمن شو، الله دې تباه و برباد کړي. نو په کومه زمانه کې چې کوم سړي غرور تکبر کړی دی الله ورله څه دی یو غازي پیدا کړی دی، او هغه کم کس کم غازي کم مسلمان چې پې گزار کړی دی نو اول خدا دعا کوي چې الله دې د هغه د رهایي اسباب برابر کړي. پرون مې په اخبار کې رښتیا اخبار کې نه په هغه ماته یو بیان چا راولېږلو چې عدالت کې جج ته پیش کړو، دا چا چې پې گزار کړی دی په دې کافر باندې، هغه مسلمان نه جج ته وي تپوس کوي چې ته په خوش او حواس کې وي چې تا په دو گزار کو که نه په ځان پوه نه شوې ورمنډه دې کړې. بلکل په خوش او حواس کې چې ما په دو گزار کړی، بلکل وي دماغو دې کار کوي. او وي د څونه وخت نه دې ته پلی نو وي د 3 کالو نه، د څونه د 3 کالو نه وي د ده انتظار به ما کو، د ده موقع به ما کتله چې زه به دې کوم ځای کې ګیروم چې د ده دا کبر مات کم زه، او الله دا کبر مات کو. الحمدلله. ګورئ جي سبق ته کذبت قبلهم قوم نوح، دروغجن ګرځولي وو مخکې د دوی نه پیغمبرانو لره د نوح علیه السلام قوم، وعاد او عادیانو، وفرعون ذو الاوتاد او فرعون چې د هغه حکومت د میخونو یعنی مضبوط حکومت و، الله وی هغه مې مرله ټول څه دي تباه و برباد کړل. وثمود وقوم لوط او سمودیانو او قوم لوط علیه السلام، واصحاب الایکة او خاوندانو د بڼ، اولئک الاحزاب دغه لوی ډلې وې، ان کلن نو دوی ټول الا مگر کذب الرسل دروغجنې ګرځولو پیغمبر لره، فحق عقاب نو ثابت شلو په هغې باندې الله وی زما عذاب. صدق الله العظیم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله الطيبين وعلى آله وأصحابه أجمعين. خدای پاک مونږ چې دا کم درس وکړو یا الله په خپل دربار کې قبول کړي. خدای که زمونږ نه څه کمی شوي یا الله ته مونږ ټول معاف کړي، یا الله زمونږ د ټولو نه راضي شي، یا الله زمونږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي. خدای پاک یا الله دې جماعت کې چې کم پروګرام را روان دي د جمعې په ورځ باندې دا ختمونه یا الله په خیر او په خوشحالۍ برابر کړي. خدای پاک دا پروګرام په خیر او په خوشحالۍ یا الله تو کړي.
کم ملمانه مفتی صاحب دی راځي یا الله نور خدای د ټولو حفاظت نصیب کړي او خدای پاک یا الله پروګرام لپاره چې کم ضرورتونه خدای ټول برابر کړي یا الله د ناستو ملګرو د چا څه مشکلات خدای مشکلات ختم کړي چا څه پریشانې ختم کړي یا الله مونږ ټول له خیر را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر الخلق محمد و آله وسلم